بسم الله الرحمن الرحیم د سورة البقره اتلسم آیات ترجمه تفسیر او فائده. آیات صم بکم عمی فهم لا یرجعون. سورة البقره آیات نمبر اتلسم لفظی ترجمه صم کاڼه دي، بکم ګونګیان دي، عمی ړانده دي، فهم لا یرجعون نو دوی د حق لور ته هیڅکله نه راګرځي. د آیات د منافقینو حالت بیانوي، که څه هم ظاهرا اوري، خبرې کوي او ویني، خو د زړه له لورې د هدایت منلو ته چمتو نه دي. د دوی تکبر، حسد او د دنیا مینه هغوی د حق له قبلولو څخه محروم کړي. الله تعالی د کڼو، ګونګیانو او ړندو مثال ورکوي، یعنې د دوی روحاني حواس فلج شوي دي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې: اول، زړه که پاک نه وي، بدني حواس هم بې ګټې کېږي. دوهم، د هدایت منلو لپاره اخلاص او عاجزي اړینه ده. دریم، که څوک په قصد سره حق رد کړي، الله یې د حق د لیدو او اورېدو محروم کوي. څلورم، بې عمله علم ګټه نه لري. منافقینو اورېدلي وو خو منلي یې نه وو. پنځم، له تکبر، حسد او منافقت څخه ځان ساتل د ایمان د بقا لپاره لازم دي.